بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترم، نن درته جمعې مبارکې د ورځې یو ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. دا دومره عظیم الشان او عالی شان وظیفه ده چې چا هم کړې ده. الله جل شانه په خپل مقصد کې، په خپل حاجت کې کامیابی ورعطا کړې ده. ها حاجتونه، هغه مقاصد چې دې بنده ته په نظر باندې ناممکن راځي، لیکن دا عظیم الشان وظیفه دا غي حاجت ته لپاره کافی شوی ده. د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د دې عظیم الشان وظیفې په برکت سره چې دا ډیر مختصر ترین وظیفه ده، لیکن د اثر په اعتبار سره، د طاقت په اعتبار سره او د ډیر زیات د تاثیر په اعتبار سره محترم او ډیر حیران کن وظیفه ده. د حاجاتو پوره کېدلو د لپاره به تاسو ډیر وظایف کړی وي، لیکن دا عظیم الشان وظیفه او د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې ووینئ. کله چې تاسو دا وظیفه وکړله پورا توجه سره او دیان سره، ان شاء الله تعالی د دې حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ لیکي. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ، یا لاندې د ویډیو چې کوم کمنټ دی هغه تاسو کولی شئ. ان شاء الله تعالی بر وخت ټایم باندې او صحیح ټایم باندې به تاسو ته د هغې جواب ملاویږي. د دې علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کوئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو لیکئ، منشن کوئ. محترمو، لکه څنګه چې د جمعې مبارکې ورځ د تمام ورځو سرداره ده، ډیر ځان له یو مقام او حیثیت لري او یو بلند مرتبه لري. دغه شان زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه چې کومه زه تاسو ته بیانوم، دا په تمام وظایفو کې ځان ته یو ډیر لوی حیثیت لري. ډیره عالی شان او مجربه وظیفه ده، ځکه چې په دې وظیفه کې رب کریم ته یو منت دی، زاری ده، یو آه ده، یو دعا ده. او کوم بنده چې د الله جل شانه نه په عاجزۍ سره، په منت سره، په زارۍ سره او بار بار د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي، غوښتنه کوي، نو الله جل شانه دې بندنه ډیر زیات خوشاله کیږي. الله جل شانه دې مونږ او تاسو د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. مخلوق به تا رسوا کوي، لیکن خالق او مالک د ارض و سما بې پناه ورکوونکی دی او د داسې ځای نه به الله جل شانه در عطا کی چې د ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه وي، ستا په تصور کې به هم دا خبره نه راځي چې کریم رب د کوم طرف نه زما د حاجت پوره کو، زما د مشکل ختم کو، زما د بیماری او زما د تکلیف ختم کو. لہذا زما محترم، مونږ ته داسې حالات راشي چې فوراً مونږ الله جل شانه طرف ته متوجه شو، په عبادات سره، په ذکر او اذکار سره، په وظایف سره. یاد ساتئ زما محترم چې په ذکر او اذکار سره، په وظایف سره الله جل شانه سره د انسان تعلق مضبوطیږي او د خالق او د مخلوق چې کوم رابطه ده هغه برابرېږي. لہذا چې مونږ فوراً الله تعالی طرف ته متوجه شو او د دې خاص وظایف په ذریعہ د الله جل شانه نه وغواړو، که کاروبار حواله سره وي، که د روزګار حواله سره وي، که د رشتې حواله سره وي، څه قسمه کار دی وي، حاجت دی وي، د مال او دولت تنګۍ کې مبتلا ان شاء الله تعالی بے پناه
مال او دولت او رزق به الله جل شانه در عطا کوي او د داسې زینب در عطا کوي چې دستا په وهم او ګمان کې به هم ناراضي. لہذا زما محترم مونږ ته صدا سے حالات راشي چې فورا مونږ الله جل شانه طرف ته متوجي شو په عبادت سره په ذکر او اذکار سره په وظایف سره. یاد ساتئ زما محترم چې په ذکر او اذکار سره په وظایف سره الله جل شانه سره د انسان تعلق مضبوطیږي او د خالق او د مخلوق چې کوم رابطه د هغه برابرېږي. لہذا چې مونږ فورا الله تعالی طرف ته متوجي شو او د دې خاص وظایف په ذریعہ د الله جل شانه نه وغواړو که کاروبار حواله سره وي که د روزګار حواله سره وي که د رشتې حواله سره وي څه قسم کار دی وي حاجت دی وي د مال او دولت تنګۍ کې مبتلا ان شاء الله تعالی بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه در عطا کوي او د داسې زینب در عطا کوي چې دستا په وهم او ګمان کې به هم ناراضي. لہذا زما محترم وظیفه مختصره ده خود دې چې کوم تاثیر ده داغه سه انتها نشته چې څومره تاثیر الله جل شانه په دې وظیفه کې هودل ده او بیا د جمعه مبارک ورځ چې دا د ټولو ورځو سردار ورځ ده په دې کې څه خاص لمحات چې پای کې الله جل شانه د خپل بنده دعاګانې رد کوي نه الله جل شانه د هغوی دعاګانې قبلوي. نو زما عزتمندو ډېر بهترین ساعات دي ډېر بهترین لمحات دي چې مونږه سنا سره لمحه کې سنا سره ټیم کې د جمعې پرز باندې یا جمعې پشپه باندې خامخا مونږه ذکر اسکارو کو د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړو ځکه چې زما عزتمندو پته نه لګي چې کومه لمحه کې زمونږ دعاګانې ذکر اسکار قبليږي. نو لہذا زما محترم مونږ ته پکار دي چې د جمعې ورځ مونږ په غفلت کې تیر نه کو وظایف کو دعاګانې او غواړو ذکر او اسکار کو د قران مجید تلاوت کو ان شاء الله تعالی ضرور به الله جل شانه زمونږ د حاجات پوره کوي. لہذا که تاسو په ژوند کې څه قسم حاجات تاسو تراپیخ شي او هغه درته داسې ښکاریږي چې دا خو ناممکن دي زما د حاجت په څنګه پوره کیږي زما د مشکل او پریشانی به څنګه ختميږي او دا د ژوند کمی حصے سره چې تعلق لري ان شاء الله تعالی د الله جل شانه په فضل و کرم سره دا وظیفه به ورته کافی کیږي. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې د 5 واړو منځونو اهتمام کوئ فرض منځونه تاسو جمع سره کوئ او د قران مجید تلاوت خامخا کوئ نو تاسو وظایف کو ذکر اسکارو کې به ان شاء الله تعالی اثرات په بیا ډیر زیات وي. و زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. دا وظیفه به زما عزتمندو تاسو د جمعې پرز باندې کوئ. د جمعې پرز باندې چې څه ټایم هم تاسو ته موقع ملو شو تاسو فارغ یې نو دا وظیفه دا عمل تاسو کولی شئ. هو زما عزتمندو د دې لپاره بهترین ټایم چې زه تاسو ته کومه مشوره در کومه چې کم ټایم کې دعاګانې قبليږي او بهترین ټایم د علما خوښ کړی دی هغه د مازیګر نواله ماخام پورې د جمعې پرز باندې ټایم دی. لہذا زما محترم دا وظیفه تاسو د جمعې پرز باندې مازیګر کولای شئ پن جمعې پرز باندې نو ټایم کې هم کولای شئ خو بهتر د دې لپاره د مازیګر مزنه پس دا ټایم دی. زما عزتمندو د ټول نمخ کې بدرې پیری تاسو درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی تاسو وای تدین پس به 100 مرتبه سل پیری به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به زما عزتمندو د دعا د پارلاس پورته کوي او او پیری 7 مرتبه به تاسو دا وای یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا او پیری وای او د دین پس بیا انتهای خشوع سره عجزه سره به د الله جل شانه نه د خپل مصائب او تکالیف او پریشانو مصیبتونو د ختمېدو د پر د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی الله رب العزت پستاسو د تمام مسائل حل وګرځي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه بستاسو ډېر زیاته خوښشي وي. که ویډیو مو خوښشي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. دلوي الله پامان.